متکلمین پیدا کړل، دیوبند مفسرین پیدا کړل، دیوبند لوی لوی فقها او مفتیان پیدا کړل، او دیوبند د زمانې لوی داعی مولانا الیاس رحمت الله علیه پیدا کړل. نن دنیا په ګوټ ګوټ کې بسترې په اوبو چې ګرځي، دا د دیوبند بچي دي. نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې د دین دعوت او تبلیغ شروع دی، دا د دیوبند بچي دي. ما مخکې ورځو کې یو مضمون کتم، مولانا الیاس رحمت الله علیه بیمار، مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه مفتی اعظم پاکستان رحمه الله تپوس ته ورغی، وی چې تپوس ته ورغی نو مولانا الیاس صاحب بیمار او ډاکټرانو ورباندې پابندي لګولې وه چې دغه څوک مه پرېږدئ. مفتی صاحب چې ورغی نو هغې ورته وویل چې صاحب حضرت ډاکټرانو پابندي لګولې ده او بیمار دی، وی بس هغه زه تکلیف ورکول نه غواړم، او چې کله تکلیف یې برابر شي او طبیعت یې مزاج ټیک شي نو زما زیري ورته ولګوئ چې دغه صاحب دیوبند شفیع صاحب مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه، موږ ورته اوس رحمت الله علیه وایو، هغه تشریف راوړی دی. دی رخصت شو، هغه ته پته ولګېده هغه مفتی صاحب راولی. مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه فرمایي چې زه کله ورغلم ما نه تکلیف مه ورکوي، نه هغه دې په خپله غواړي. چې ورغلم نو یې مولانا الیاس صاحب ډېر زیات وژړل، سلګۍ کم دی ختمې دی، جړۍ کم دی ختمې ده، ما هم ورسره وژړل. حضرت ولې وی دوه څیزونو باندې خفه یم، مفتی صاحب ډېر دوه څیزونو پریشانه کړې. یو څیز دې سره پریشانه کړې ما چې دا زما دا ما خو بستره ټوټه کړه او دا مولیان مې راوستل او عوام مې راوستل او دوی مې کوڅه په کوڅه کې په ګشتونو سر کړل او دوی له مې اجتماعات مقرر کړل او یو سیسټم مې روان کړی دی. خوب یېرېږم د خدای نه، دا ظاهر کې ما نه خدای عزت راکړه، دوی مولانا الیاس نه خدای لوی کار واخیسته، زما د ملګرو نه خدای ډېر کار واخیسته. په دې یېرېږم چې دا استدراج نه د خدای له طرف نه، ما د خپل لږ بړایي ذهن کې راځي د الله پاک د طرف نه چې ښه مومن فخر کې تم دا کې په دې یېرېږم. دویم په دې یېرېږم چې اکثریت د عوامو دی، علما ورکې کم دي، نو هسې نه څوک چې غلط مقصد وانخلي او دا څوک په غلطه ورواچوي. امامت حضرت استدراج خو نشي کېدی چې کوم سړی خپل سوچ او فکر د استدراج نه یېرېږي، دا د خدای نعمت دی. ستا زړه کې دا سوچ راځي چې دا د الله د نیوکې او د خدای پاک د طرف نه ما دپاره هسې نه د مستقل د راتلو او د الله د طرف نه د مؤاخذې یو ذریعه ونه ګرځي، زما دا سوچ فکر کې راله راځي. دا دلیل د دې دی چې دا شی مقبول، دا دلیل د دې دی چې د استدراج نشي کېدی. او واقعي چې یو سړي له خدای یو برکت ورکړي، الوهي ورکړي او د شیطان وسوسې راولي او دوی په دې یېرېږي چې خدای ظاهر کې خو لوی نعمت دی او هسې نه دا زما دپاره وبال نه ګرځي، ما دپاره د کبر او د تخیل او دغه ذریعه جوړه نه شي. وایي چې دې یېرېږي په دې سوچ دا پوه شي چې دا د الله کرم نعمت رحم دی. دویم څوک څه دی څوک یې خطا نه کړي، وایي حضرت خو یېرېږه ما کار دې په اخلاص شروع کړی او اخلاص سره چې بنده کوم کار شروع کړي نو هغه څوک غلطولی نه شي، د هغې حفاظت به رب العالمین کوي. د اخلاص د کار حفاظت به څوک کوي؟ هغه وخت کې مولانا الیاس رحمت الله علیه د شیخ الهند بچي او د مولانا قاسم نانوتوي وصي روحاني وصي د شیخ الهند روحاني بچي چې کم جماعت په کومه پاټلی ور واچو د ریلګاډي په شکل کې، نو هغه تبلیغي جماعت والا ګاډي نن د ټولې دنیا چکر یې ولګولی او هغې ډبو ته نن د هر ځای نه بچي راوختل او رادرنه کړل. څومره کافران خدای مسلمانان کړل، څومره بېدینه خدای پاک دینداره کړل او څومره بېګیرو ته خدای د ګیرو توفیق ورکړ او څومره بېلمازو ته خدای د لمونځونو توفیق ورکړ او څومره بې پټکو ته خدای پټکي ور په سر کړل او د څومره امیانو په کورونو کې خدای عالمان او مفتیان پیدا کړل. دا د تبلیغي جماعت برکت. د درس کې مقصد ویم په بانګې دوهلې ویم هلته حقانیه کې ویم دلته نعمانیه کې زموږ شاګردان موجود دي چې نن اکثریت په طالبانو کې په پاکستاني طالب علمانو کې د هغې خلکو بچي دي چې د چا پلار او د چا تر په تبلیغ کې وخت لګولی دی.
او اوس درته وشمېرم او په دې مجمع کې مې اوس اعلان وکړو چې هغه کسان پاسې چې څوک د پلار یا د نیکه یا د رور د تبلیغ د برکت نه طالبۍ ته روتې دي نو انشاءالله چې د دې بنډال اکثریت به اوس په دې میدان کې ودرېږي دا د دعوت د تبلیغ برکت الحمدلله بد به نه وایې بالکل به بد نه وایې د دیوبند د نظریې او د دیوبند د سوچ بد به نه وایې ملګرتیا وکړې او چې کوم ځای به اورې غلطي کې زه دا منم چې د بعضې افرادو نه د بعضې ما په ورځ په دغه کې بیان کوم چارسري په مرکز کې جوړ ده ډېر زیات خلک هغوی راغوښتي راغله تبلیغیان نو ما باندې هغوی بیا بیان کړ نو چې ما بیان کړو نو ما پرې نه ټکي وویل مې لکه یو خبره درته کوم مې زما ګورې څلورو میاشتو والا تبلیغي لګي مې د کال مې لګي مې ګورې چیلې والا مې نه لګي مې چیلې والا چې چیلې له لاړ شي او واپس راشي بس بیا د زمانې لوی امام غازي چې جوړې موږ سره خبرې نه شو کولی نو ما ته په جواب کې هغه مشرانو آواز راکړ وایي چې خبره دې ټیک وکړه عبدالوهاب صاحب وایي چې چیلې مې وکړې والا پکې ګورې نه دي صاحب دا مونږ نه خوښوو مونږ یې پکې شمارو نه دوی چې چیله ولګوي کور ته لاړ شي بس ډوګر ګیا ګیر ګیا دا چې څلور میاشتې ولګوي کال ولګوي دا پوخ شو بس نو زه دلته بعضې وخت سړي سیروزه باندې اوسنې ملا نه جوړېږي عشره ولګوي یو بیا راشي او د هغه خو ډېر پیر دی او په جذباتي وي هغه نه دوه څلور خبرې وشي نو تبلیغ پې بدنام نه تبلیغ به پې بدنامه وي مثبت سوچ وکړئ منفي سوچ مه کوئ کار ته وګورئ زه په مکه مکرمه کې ناست وم مخامخ هغه زما خانه اوس هغه شی ختم شوی دی لکه توصیف په خانم کې هلته به د عالمان ناست وو بعضې خلکو به د مسلو تپوسونه کول ناست وو نو یو نوجوان هلک ناست وو داسې ګراټوټ یو غالبا 18-19 سال یا 20 سال عمر کې ډېر خوبصورت هلک ما خلکو تپوس کوم هغه تلاوت کوم هغه هلک چې ملګري د ځان دی شو هغه تلاوت بند کړ نو ما نه عربۍ کې تپوس وکړه ته د کوم دی مې در پاکستان وی دا خلکو درته څه وي مې دا د دیني مسایلو تپوس کوي وی لکه ته چې عالم یې یاره مې خلک راته وایي داسې څه کار کوې مې زه مدرسه کې درس کوم وی تا خو دې ته دوام وکړه که نه دعا خو خلک راته دی کوي اکثر الفاظ ما یو دعا مې وکړه ما ته وی حضرت چې تا دا دعا وکړه چې خدای مو بخیر اللهم اغفر لي ولوالدي او مو پلار وبخښئ نو دې وخت کې ما له جاړه راشي مې بچې ولې دله جاړه راځي وی زما پلار کافر مړ دی زه د انګلینډ حج ته راغلم پلار مې کافر مړ دی او عالمان وایي چې کافر مړ شي پلار نو دعا به ورته نه کوي او مور مې عیسایمه ده او بل خاوند یې کړی دی او زه یې شړلې او په خپل عیسایت کې ډېره زیاته پخه ده نو زه خو مور ته دا دعا کوم چې خدای هدایت ور نصیب کړي او د بخښنې دعا وله نصیب کړي مې بچې ته څنګه مسلمان شوې وی زه عیسایم او دا تاسو د پاکستان د تبلیغي جماعت راغلو هغوی سره کېناستم ولې که دا و د هغوی دعوت مې واورېد نو خدای پاک ما ته ایمان رانصیب سبحان الله اوس هلته مدرسه د تبلیغ وانه مې عربي دې بچي سم ښکلې زده کړې ده وی دا هغې کې زه د ګیم او علم زده کوم تعلیم د عربي مې هغې کې زده کړې ده هغه ډېر وجړی ډېر وجړی وی که تاسو لږ په وخت راغلې وې او زما پلار جم دی او علم دعوت ورکړی وي او خدای زما پلار مسلمان کړی دی بچې تقدیري فیصلې دې بدې کې ګوتې مه وه دې باندې به خدای شکر ادا کړې تا ته خدای ایمان در نصیب کړه جماعت دعوت تبلیغ جماعت دعوت تبلیغ جماعت مولانا شیخ صاحب یا نبی صلی الله علیه وسلم آمین ثم آمین کله دوا ګورې کله لوړ مفتی صاحب نو رسول خلاص صاحب ما خو مخکې روزو کې به د امام بخاري په کتاب الرد د الجهمیه کې ذکر راغی نو طالبانو ته مې وویل دلته ناست دي زموږ باید طالبان شته پکې نو ما وایي چې امام بخاري رحمت الله علیه کوم شي پسې وایي نو هلې یې پرېږدي چې ته یې پرېږدي هلته په کتاب الایمان کې په مرجعو پسې راغېښتل نو کله یو عنوان قایموي نو په معتدله ورځ کله بل عنوان قائمي په معتدله ورځ نو کله بل عنوان قائمي نو عناوین به بدله یو تاویږي را تاویږي خو سړی پرېږدي نه بیا یو ضروري شي که نه بیا پرېږدي نه
نما ورته وی چې د موږ مفتي نجیب صاحب امام بخاري غوندې وي دا پسې وایي چې تاسو یې ګاڼې کړې نه به نه کړې موږ ته یې ته نه شکر دې موږ په فخر کړ الحمدلله موږ کشر دې موږ بچی دې او موږ په فخر کوو الحمدلله د دیوبند عقاید او دفاع کوي